أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن به إن شاء الله سورة بقره آیت نمبر 216 بوایو. الله تعالی د دې وینا او د اوریدو او د عمل کولو توفیق راکړي، آمین. د سورة بقره د الله په لار کې د خرج کولو الله تعالی فضایل بیان کړل او بیا یو دوه مثالونه بیان کړل. اوس الله تعالی په دې آیت کې یو بل مثال بیانوي چې ډیر زیات گہرا او ډیر زیات د سوچ او د فکر او ډیر زیات د پریشانی آیات ته دا کچري موږ تاسو په دې باندې پوه شو. الله تعالی موږ پوي کی. الله فرمایي آیا ودو آیا غواړي ودود د مینې توای. الف سوالیه ده. آیا ودو آیا غواړي یو احدکم یو کس تستاسونه اندا چې تکونه ویدی له د اغه جنت یو باغ من نخیل د کجورنا و اعناب او د انګورو تجری چې بېږي من تحتها د اغه د ونو لاندې الانهار نهرونه له دې لپاره فيها په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسم میوه هم وینوري. خسته باغ د انګور دي، کجوري دي او هر قسم میوه دي او لاندې پکې نهرونه دي ویلي دي. و اصابه الكبر او د سړی ته اورسیږي بوډاواله، د سړی بوډا شي. وله او د سړی ذریه اولاد چې د ضعفاء او کمزور وي، ماشومان وي، واړه وي، کمزوري دي، بل باغم نشي جوړوي. نو په دغه وخت کې فاصابها بیا اورسیږي دته د باغ ته اعصار هوا د اور نه ډکه، هغه هوا چې راشي او فصل اوسوځي. فيه چې باغې کې نار اور وی فاحترقت نو اوسوځي هغه اور. عمر د انتانو یواري په مجلس کې ناستو او صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم پکې ناستو چې دا عمر نکم ونورونه. نو عمر د انتانو پوښتنه وکړه صحابه کرامو نه چې تاسو ته د آیت پته معلومه ده. صحابه کرامو ورته عرض وکړو چې یا امیر المؤمنین الله خپويږي. بیا غ پښتنه وکا، بیا دی جواب ورکړو چې الله خپويږي. نو عمر اذان ته نو فرمایل غوسه شو چې دا څه خبره شو چې الله خپويږي، دا سی وای چې موږ ته معلوم دی یا نه دی معلوم. عبد الله ابن عباس ویلي چې زه د دې معنی خودل شمه. نو عمر اذان ته نو پښتنه وکا چې جی ته وایا ته وکا، خیر دي دمو وای چې زه ورکوټه یم. نو عمر عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته فرمایل چې د دې مثال د عمل دی. څنګه عمل دی؟ عمر د انتانو بیا خپل بیان وکړو. د دې آیات مثال ډیر زیات ګهر او ډیر توجه سره تاسو د باندې ځان پوي کوي. حال دا دی چې یو سړی دی په ځواني کې باغ جوړ کو، انګور دي، کجوري دي، میوي دي، لاندې پکې نهرونه خسته خپل لو باغ دی، نه اوبو کمایشته، نه د ونو کمایشته، نه د میوو کمایشته، ټیک ټاک دي، برابر دي. خدا سړی بوډا شو، اوس بل باغم نشي جوړوي، بوډا دی، کمزور دی او بچي هم واړه دي چې بل باغ جوړ کی. عین په داسې حال کې په دې باغ باندې طوفان راغی، د باغ خراب شو. ته د سړی به څه حالي؟ ځکه چې نه بل باغ جوړول شي او نه بچي دي چې د دې قابل دي چې بل باغ جوړ کی. دا د هغه سړی مثال دی چې هغه په ځواني کې باغونه جوړ کړل، په بوډاګانو کې اور پیراغه. هغه سړی چې هغه مال ورکو د الله په لار کې او ځان د پاره په جنت کې باغونه، باغچې او د ارث جوړ کړل. خو ورسته ورپسې احسان جتاو کو او ورسته ورپسې تکلیف ورکو، یعنی خپل صدقې په خپل ضایع کړي، په خپل لاس یې ضایع کړي او بد اعمال شروع کړل او نیک اعمال پرې خودل او عمر کم دی، نور نیک اعمال کولای نشي او بچي وړي دي چې د لپاره زکارو کی. نو د نور تاکستانه چې نور نکیانی وکړي، نو دا سړی خو تبا شو. نو بل جوړول شي اکه می جوړ کړي وغه په خپل لاس اوران کو. نو دی وجنه تاسو چې کوم اعمال کوي، کوم صدقې ور کوي، کوم د الله په لار کې څور کوي، د خپل لاس تبا کوي، ما دا ضایع کوي، ما د پس احسان ور کول، د پس تکلیف ور کول او دا یادول بار بار وغیرہ نه، بلکې د پس مسلسل نور نیکیانه دعاګانې الله سره خپل تعلق جاری ساتي چې دغه باغ او دغه نیکیانه تاسو امد کرنګي قابل وي د استعمال. یعنی د باغ مثال دی چې تاسو لپاره جنت کې د هر تیار یو تاسو ورشي. الله دې موږ تاسو ته د کسي جنت را نصیب کړي. اوس تاسو کذالک هم د غارنګي یبین الله بیانای الله تعالی لکم تاسو ته الآیات نشانه آیتونه
نشانه لعلکم دې د پاره چې تاسو تتفکرون فکر وکئ یعنی تاسو سوچ وکئ فکر وکئ ځان پکې دومره وضاحت سره الله تعالی دا مثالونه بیان کی خبره وکي د دې په تاسو سوچ وکئ دا خو مونږ بیا کوفی دا کوم کلتوب دا اول په قران پویدونه چې پویګو بیا عمل نه کوو یا سوچ نه کوو بس صرف ثواب د ور بر داسي وایي چې قران پر ډرامه جوړ کو او نه سوچ نه فکر نه تدبر نه عقل ته والو نه عمل برابر کو دا زموږ بدقسمتي دا الله وایي چې خو دې ته بیانوم چې تاسو فکر وکئ ځان پوي کوئ په دې باندې سوچ وکړئ خپل عمل مه ضایع کوئ خپل صدقې مه ضایع کوئ اوس تاسو د عمل کوونکي وکئ سبا او بډای نه بشي کولای زموږ والد صاحب الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي عالم دین او موږ د هر څه د اغنس د کړی دي الله دې هغه تلوي درجه ورکړي هغه به ویلي یو وصیت موږ ته کړو وای دا وصیت سما یاد ساتي ټول عمر هغه موږ ته وصیت کړو چې ځواني مې په دې عمر کې په دې تما 13 کا چې بوډا شم نو نیکي وکوما اوس چې بوډا شم د نیکي کولو قابل نه یم و چې بوډا شم د نیکي کولو قابل یم نو اوس تاسو سره چې کوم وسوي د الله په لار کې کاغه مال دې کا ځان دې کا خواري دې کا مهنت دې او کوي سبا بیا وس زمونږ نه بیا ارمان کوو الله دې موږ تاسو په دې پوي کې مانس د کوي آیا ودو آیا غواړي آیا خوخه غني احدکم یو کس تاسو نه ان تاسو کې څوک داسې غواړي اندا چې تکون وی دی لهود اغه جنت یو باغ من نخیل د کجورنا وعناب نو د انګورو کجورو د انګورو باغ دی وی تجری چې بهيږي من تحتها د اغه لاندې الانهار نهرنا تجری من تحتها الانهار چې بهيږي د اغه لاندې نهرنا لهود پاره فيها په دې باغ کې من کل الثمرات د هر قسم میوه وي ان نور هم کې هر قسم میوه وي خسته کول باغ ده واصابه او ورسیږي د سړی ته الکبر بډاواله وله او د ذریه اولاد وی ضعفا او کمزوره ماشومان بچي واړه فاصابها بأورسیږي دتا دی باغ ته اعصار هوا فيه چې باغې کې نار اور وی فاحترقت اوس وزيدا باغ ضایع کی دا باغ ختم کی دا باغ كذلك هم دغرنګي يبين الله بيان الله تعالی لكم تاسو ته الآيات نشانه آیتنا نشانه لعلكم دې لپاره چې تاسو تتفکرون فکر وکئ